الرحمن الرحیم. ټولو محترمو دوستانو ته په طب نړۍ چینل کې ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې ټول راته ښه او جوړ وی. د ټولو دوستانو څخه هیله کوم مخکې له دې نه چې موضوع ته راشو، زموږ کوم چینل چې دا هغه د سره سبسکرایب کړئ. موږ همیشه دې لپاره کوشش کوو چې هر یوه موضوع د اسلام د احکامو په رڼا کې تاسو ته وڅېړو. یوه ورځ یو شخص حضرت علي کرم الله وجهه ته راغی او ورته یې وویل: یا علي، زه غواړم چې د یوې ښځې سره واده وکړم، خو نه پوهېږم چې آیا دا زما دپاره په راتلونکي وخت کې وفاداره ثابتېدای شي یا نه. حضرت علي کرم الله وجهه ورته وفرمیل: که چیرې یوه ښځه د خپل مور او پلار توهین کوي یا سپکاوی کوي، د خپل استاد بې احترامي کوي، د خپل کور څخه شکایت کوي، نو همدا قسم ښځه هیڅکله د تا دپاره په راتلونکي وخت کې وفاداره نشي ثابتېدی. هغه کس بیا وپوښتل: یا علي، لږ نور هم وضاحت راکړه. حضرت علي کرم الله وجهه ورته وفرمیل چې د دې نه بدترین عمل که چیرې په یوه ښځه کې کیو، نو هغه ستا دپاره وفاداره نشي ثابتېدی. هغه بدترین عمل دروغ ده چې د ټولو ګناهونو جرړه یا ریښه ګڼل کېږي. که چیرې نن هغه د خپل کور څخه شکایت کوي، غیبت کوي، د خپل مور او پلار سپکاوی کوي، د خپل استاد بې احترامي کوي، نو په راتلونکي وخت کې ستا دپاره هم هېڅکله وفاداره نشي ثابتېدی. پرون مو همدغه زموږ ویډیو وه، خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه شوې وي. بیا هم د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ کوم چینل چې دا هغه درسره سبسکرایب کړئ.